لالچی غوړو والا د یو وخت کې صدا په یو کلی کې به د یو کورنو غوړو والا یو زنانه اوسېده. د به په کور کې کورني غوړي جوړولو او بیا به یې کور په کور خلکو باندې خرڅولو. بچې کورني غوړي والا په 400 روپۍ کیلو یې در باندې خرڅوم. ها مورجانې کورني غوړي خو ماته ډېر خوښ دي. بچې ورشه دننه لوښی راوړه. ښه ده چې اوس ورځمه راوړمې. بیا هغه جینۍ لوښي پسې ورشي. مورجانې زما په جوړونو کې ډېر دردونه دي. دې غوړو سره به زما دردونه هم ختم شي. بچې دا غوړي ما سوچا په په خپل لاس باندې جوړ کړي دي. دې سره د جوړونو دردونو سره سره د سر درد او د خېټې درد هم ټیکېږي. مورجانې د دې دا مطلب ده چې دا غوړي به ماله ډېره پیدا راکړي او بچې تاله به ډېره پیدا درکړي. بیا دغه جینۍ یو لوښی راوړي. ها مورجانې لوښی راوړو په دې کې کورني غوړي واچوه. بیا دا بوډۍ ښځه دې ته په دې لوښي کې غوړي واچوي او دلته نه لاړه شي. خو په دې کلي کې د میټا په نوم یو کس اوسېدو کم سره چې د هېڅ قسمه کار روزګار نه و. په دې وجه باندې د دې ښځه دې نه ډېره تنګه وه. ښځې ما سره یو ډېر زبردست د کاروبار باره کې آیډیا راغلی ده. که ته ورباندې خفه کېږې نه تا ته یې ووایم. میټې ستا کاروبار په باره کې تیر شوي 3 کالو نه صرف آیډیا واورم. څه کاروبار خو ته کوې نه. او ښځې آیډیا ډېره زبردسته ده. ته خو یو ځل واوره. ښه ووایه څه آیډیا ده ستا په ذهن کې. ښځې تیر شوي 1 کال نه زموږ په کلي کې سپي ډېر زیات شوي دي. په هغې کې هر قسم ته نسل موجود ده. زما زړه غواړي چې دا سپي ونیسم او د بخمال ترونه ورباندې ولګوم او دې نه چیلې جوړې کړم او هغه بیا خرڅې کړم. خو یو آیډیا زما په ذهن کې هم شته. ته په سپو باندې تارونه مه لګوه بلکې په خپل ځان باندې تارونه ولګوه. ته هم کم سپي نه خو کم نه یې. نصیبې ته به خپل خاوند سره داسې خبرې کوې دا ما بالکل سوچ نه و کړی. دې دواړه خبرې کوي په دې ټیم کې څوک دروازه ووهي. دا څوک راغلو؟ څوک یې بهر ووایه. بچې د کورنو غوړو خرڅولو والا یم راشه کورني غوړي والا. ښځې د کورنو غوړو والا راغلې ده. نن د کورنو غوړو پراټې راباندې وخوره. ها ورشه یو پاو غوړي راوړه. بیا میټا لوښی راواخلي بهر راشي. مورجانې یو پاو غوړي راکه. بچې نیم کیلو غوړي بچ شوي دي. ته دا نیم کیلو غوړي والا. سهار وختي نه دا غوړي خرڅومه. په ګرځېدو باندې ډېره ستړې شوم. په جوړونو کې مې درد راغلو. مورجانې یو پاو غوړي راکه. پته نشته چې ستا غوړي به څنګه وي. بچې زه د کورني غوړي خپلو سوچاپیو نه په خپله جوړوم. بچې دا غوړي د پښو او د لاسونو دردونو دپاره ډېر ښه دي. مورجانې لږ دا غوړي په خپله هم خوره. خلکو ته وایي چې د جوړونو د درد دپاره دي او په خپله دې جوړونه ټکټکا کوي. بس بچې بوډۍ شولمه او زما ښه کم زوی هم نشته چې په دې عمر کې راسره ودرېږي. میټا ته کورني غوړي راوړې او که جوړوې. ښځې راځمه لږ صبر وکړه. مورجانې دې غوړو باندې به زما د ښځې خوله بند شي که نه. ټوله ورځ یې ټنګ ټنګ کوي. زما مازغه یې خراب کړلو. بچې دې سره خو ډېر خلک ښه کېږي. زما غوړي ډېر ښه دي. دا غوړي زه ډېر زیات خرڅوم او ډېره زیاته پیسه مې پې وګټله. چې دا واوري نو میټا ته ډېر زیات لالچ راشي. زما خوږې مورجانې ته دا غوړي خرڅوې وګوره ته څومره کمزوري شولې. زه ستا دا کمزوري نشم لیدلی. ته داسې کار وکړه چې ما خپل زوی جوړ کړه. زه به ستا دا غوړي خرڅوم او پیسې به راوړم تا ته واپس. زما چکو بچې تا خو ډېر ښه وشو. داسې به زما کار آسان شي. ته راځه ما سره لاړ شه چې زه تا ته خپل کور وښیم. بیا دا بوډۍ مخکې او میټا ورپسې په تلو به دې اخر د دې بوډۍ کور ته ورسیږي. میټا چې کله د دې بوډۍ کور وویني نو دې ته ووایي مورجانې ستا کور خو ډېر ښه ده. او بچې دا کور ما په غوړو خرڅولو باندې جوړ کړی ده. ته سبا راشه ما نه غوړي یوسه. ټیک ته مورجانې ته فکر مه کوه. زه به سبا ستا زوی په ټیم سره ستا کور ته راشم. بیا میټا دلته نه لاړ شي او کور ته ورسیږي. هلته نصیبې کینچي ته ووایي چې ما ته یو نوی کاروبار میلاو شو. میټې دا خو دې ډېر ښه خبر راته میلاو کړو. دې نه به مونږ غوړي راوړو دلته کور ته او نیم غوړي به ترې وباسو. په دې کې به مکسینګ کوو. تاسې به زمونږ کور کې هم غوړي راشي. او ښځې همداسې به کوو. بیا په بله ورځ میټا د دې ښځې کور ته راشي او دا ښځه ورله غوړي ورکړي او دی بیا واپس دکه غوړي خپل کور ته راوړي او دې نه نیم غوړي وباسي او نور غوړي پکې واچوي.
بیا دې دا غوړي د شودو ولا ته وروړي او پاغې باندې خرڅ کی دا پیسې رواني کی او دې ښځې کور ته یې ورسوي او دې ته ووایي مورجانې ما ستا غوړي بازار کې په ښه قیمت باندې خرڅ کو زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې زه ستا په کار راځم مورجانې ته نن نه پس کلاره کېنه ستا ټول کارونه به زه خپله کوم بچی تا زه نن ډېره زیاته خوشحاله کوم نن نه پس ته زما بچی شوي بچی دې نه به دې څو پیسې اخیستې وي که نه نه مورجانې ما ته زما خدای دا اجازت نه راکوي چې زه تا نه پیسې والوم یعنې خپلې مور نه خو بس زما یو خواهش ده که زه یو سایکل والوم مورجانې زه چې غوړو پسې ځم دلته نه ډېر زیات ستړی کېږم بچی تا ته د سایکل اخیستو ضرورت نشته ته نن نه پس زما په کور کې اوسېږه زه ورشه خپله ښځه هم راولم دلته پاتې کېږ واه زما مورجانې تا خو د کرایي کور نه زه خلاص کړم زه دې ډېر زیات خوشحاله کړم آی لو یو مورجانې آی لو یو سو مچ پچ 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 هلته د میټا د کور مالک دلته د میټا کور ته راشي اے نصیبي میټا چرته ده نن یې واده کرایي ورکولو هی کاکا میټا د کورانو غوړو خرڅولو ته تللی ده ته خفه کېږه ما هغه به راشي تاله به کرایه درکړي ګوره نصیبي ته ډېر وخت نه ماته دوکې راکوې که نن دې کرایي را نه کړه نو ستا خیر نشته دې دواړه خبرې کوي چې په دې ټیم کې میټا دلته راشي او ورته ووایي او هلو خیر خودي چې دلته راغلی میټا تا د دې کرایي واده کړې وه هغې ته راغلی یم هیڅ قسمه کرایي نشته ځه ورک شه دلته نه ها کرایي نه ورکوې ستا پلار به هم ورکوي اوس زما کور خالي که ټیک ته ماته څه اعتراض نشته مونږ نن دا کور خالي کوو هسې هم په دې ګنده کور کې زه ډېر زیات تنګ وم ښځې خپل سامانونه بند که مونږ به نن دا کور پرېږدو میټا دا ته څه وایي موږ به چېرته کېځو هځې ته خپل سامان پیک کا ستا خاوند څه عام سړی نه ده زه به نن تا یو ډېر ښایسته کور ته بوځم بیا میټا او نصیبه کینچي خپل سامان بند کی او دا کور پرېږدوي میټا په دې ځوانۍ کې ته ما چېرته بوځې ښځې ما ستا د کور مسله حل کړله ما هغه بوډۍ ښځه په خپل جال کې راګیره کړې ده نن نه پس به مونږ د هغې کور کې اوسېږو نصیبه کینچي چې دا واوري نو ډیره زیاته خوشحاله شي او د دې بوډۍ کور ته ورسیږي او دې بوډۍ کور کې ځان واچوي میټا بچی دا ستا کمره ده دلته په سکون باندې اوسېږه دا یې وویل دا بوډۍ دلته نه روانه شوله میټا او نصیبه کینچي دواړه په دې بیټ کې سملستو په بله ورځ چې کله بوډۍ راغله میټا بچی پاسه غوړي خرڅ کا بازار کې ټایم در باندې نه وخته شو میټا چې دا خبره واوري نو ډیره زیاته غوسه ورشي او په کټ کې کینی دې نه وروسته بار ته روان شي د غوړي خرڅېدو دپاره وړي خو دلته سټوري څنګه وه